قسم په الله چې څوک ضمیر ویښ لري د هغه په زړه کې نن اور بل دی. نن چې څوک په افغانانو خفه کېږي د هغه په زړونو کې درد پیدا شوی دی. ټول ملت تاسو ته سترګې دي، څنګه بې تفاوته پاتې کېدی شئ؟ نو زموږ د خویندو عزت چې خرابېږي ټول افغانستان دې پې خرابه شي. هیڅ د افغانستان دومره غم نه راځي چې زما د خور عزت پې خرابېږي، د افغانستان دومره قصه کې نه یم. په هغه وظیفې د لعنت شي چې زما د خور او د ورور عزت پکې خوندي نه وي. د یو پنجابي له خوا نه زما عزت پکې خرابېږي او ته بېغم هلته ناست یې. په ټولو افغانانو مجاهدینو باندې غږ کوم چې د خپلو خویندو د ورونو د عزت پوښتنه د دې خبیث پنجاب نه وکئ. زموږ په ملک کې د دو هره کړنه چې دی غندل کېږي، د غندلو نور نه ارځي. انشاءالله چې قسم په الله د پاکستان پوځ ته د نن نه بعد زموږ عزت ته تاسو په بده سترګه وکتل، یو به مدارېږي. قسم په الله که رانه د یو هم د سفارت نه ووځئ، زه در باندې شهیدوم، په والله که رانه یې باندې راووځئ. د امارت په مشرانو غږ کوم چې بس دی، همدومره چوپتیا هم بس دی. د خپلو خویندو د ورونو د عزت نه خبر نه یاست او د خپلې وظیفې غم وړئ. پوښتنه وکړئ، د دې سخفیر چخ پړک نه پوښتنه وکړئ، زار یې کوئ د الله د رضا په خاطر. 15,000 کلن غیرتي تاریخ لرو. نن د یو پنجابي له خوا نه زما د خور او د ورور عزت خرابېږي. پښتون یم، 15,000 کلن تاریخ لرم، 0.0. نو بیا هم وایم چې زموږ د افغانانو په زړونو کې نن وینې خوټېږي د دې خبیث پنجاب په خاطر باندې. ستاسو امر ته انتظار وکړئ، اول زه خپله ځم فدایي په دې خبیثو باندې کوم. نو مشرانو د الله د رضا په خاطر د نه وډر شي. د امریکا 45 ملکونو سره ځان ووهلو ته ترس او یرم نه ده کړې. نن د یو خبیث پنجابي په خاطر باندې چوپتیا تاسو غوره کړې ده. نو د الله نه وډر شي. دا ملت تاسو باندې اعتماد کړی دی، دا ملت بې اعتماده کوئ ما. او دا ملت چې دی تاسو ته همیش سترګې دي، اسلامي نظام ته سترګې دي. مونږ تاسو اسلامي نظام راوستی دی. اسلامي نظام دا دی چې په ټولو باندې په شفقت کوو، خپل خویندو ورونو عزت به ساتو. بیت المقدس ته خو م چغې شروع کړي. بیت المقدس زما په باډر کې نن بیت المقدس جوړ دی، زه پوښتنه نشم کولی.